حدیث مبارک کې راځي دوه قدمونه الله ته ډیر خوښ دي. یو هغه قدم چې سړی اودس وکړي او د فرض مانځه دپاره د کور نه روان شي او داسې قدم اوچت کړي، دا قدم الله ته ډیر خوښ دی. نو چې اودس چې کړی او د کوره جومات ته روان شي، اودسونه کور کوئ، دا معمول جوړ کړئ. ښه د کلي خلک خیر دی که میلمۍ بارنۍ وي تبلیغي جماعت راغلی خیر دی، خو چې ګورئ د کلي سړی اودس کور کوه، دا نه چې جوماتونو کې اوبه نشته ښه ډېر شي دي. دا د اسلافو یوه طریقه وه، ښه د دې مونځ ډېر برکتي چې کور دې اودس کړی داسې قدم اوچت کړي، دا قدم ډېر پالوان دی. دا قدم یوه نیکي لیکي او یوه درجه اوچتوي، یو ګناه معاف کوي. دا دومره قیمتي قدم دی. یو قدم بل دی چې هغه د دې سره برابر دی. کم قدم دی؟ کم قدم دی؟ حج لځي، عمرې لځي؟ نه، دا دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی. دا هغه قدم دی چې د کور اوچت شي چې زم چې زه د رشته دار تپوس وکړم، زم چې د خور تپوس وکړم، زم چې د رور تپوس وکړم، زم چې د تره تپوس وکړم. دا دومره قیمتي قدم دی، دا دومره قیمتي قدم دی. د رشته دارانو لږ حال احوال معلوم کړئ. رشته دارانو کې به ډېر غریبانان کپړې به یې لا نه اغوستې، غورې وکړئ، غورې وکړئ. ډېره قیمتي میاشت ده. نن یې تقریبا د 18 روژه ده، نو 10 او 16 سبا نه بله ورځ به اخیره عشره شروع کیږي. اخیره عشره عتق من النار دی، ښه د جهنم د اور نه خلاصې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به اخیره عشره شوله، احیا اللیل، شپه به یې رونوله، و ایقظ اهله، د کور خلق به یې راویښ کو، پاسئ پاسئ، دا خو اخیره عشره ده، دا خو اخیره عشره ده. شد المئزره، لنګ به یې مضبوط کو، یعنی بیبیانو نه به په ډډه شو او شپه به یې رونول او د کور اهل به یې راویښ کو، پاسئ، دا اخیره عشره شروع ده، اخیره عشره. اعتکاف ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېناستو چې په کم کال وفات شوی دی، کم چې اخیره رمضان په ژوند کې راغلی دی، په هغې رمضان کې 20 ورځې اعتکاف کړی، نور به یې 10 ورځې کو. او چې اخیره رمضان یې راغی نو قرآن هم د جبریل امین سره 2 پیرې واړو او اعتکاف هم 20 ورځې وکړو. امام الانبیا چې په کومه روژه اخیرنۍ روژه راغله چې بیا به روز ختېدو، ډېره قیمتي عشره شروع ده. په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. اب حاصلول غواړي، ښه د اوس نه ورته اراده وکړئ چې هغه شپه در نه پوت نشي. دا په کال کې یوه شپه راځي او د دې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه افضل دی. دا در نه پوت نشي. ځوانانو مزدورۍ هم ټول کال کړي نه دي، ټول کال هم مزدورۍ نه دي کړي، ټول کال هم پیسې نه دي ګټلې. دا د پیسو ګټلو عشره نه ده، دا عتق من النار، دا د جهنم د اور نه د خلاصۍ عشره ده. اعتکاف ته چې کم سړی کینی غټه پیدا خو اولینۍ دا ده چې د لیلة القدر وموندو، بس د لیلة القدر فضیلت دته حاصل شو.